د بنگلاديش هیواد تاریخي موندنې ښیي چې د بنګال کلمه له وانګا کلمې اخیستل شوې ده او بیا په خپله د وانګا کلمه هندوستان کې د مشهور سیند ګنګا ریښه لري. هندو مذهب پیرو ته ګنګا سیند یو له سپېڅلو سیندونو څخه دی. د بنگلاديش کلمې وروستۍ برخه دیش سانسکریتي کلمه ده چې د خاورې یا هیواد معنا ورکوي. اوس مهال بنګال یو لوی قوم او دیش د هیواد په معنا سره دی چې د بنګالیانو د هیواد معنا ورکوي. د لرغونپوهنې اړوند د اوسني بنگلاديش پر خاورې انسانان له نن نه 20,000 کاله وړاندې ژوند کړی او همدا ډول په یوې بلې څېړنې کې ویل شوي دي چې بنگلاديش کې یوازې 4,000 کاله وړاندې انسانان اوسېدلي. دا لومړي ځل لپاره په 14مه میلادي پیړۍ کې پرتګالیانو دغه خاوره لاندې او یرغل کړه. د هندوستان او پاکستان تر ویش پورې بنگلاديش د هندوستان برخه او ایالت و. کله چې په 1948م زیږدیز کال کې هند او پاکستان سره وویشل شول نو بنگلاديش د پاکستان برخه جوړه شوه. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ له څو ځلې جګړو وروسته دغه هیواد په 1991 کال د مارچ میاشتې په 26مه نیټه ځان له پاکستان رابیل او تر نن ورځې د مارچ 26مه د بنگلاديش د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پراخوالی او وګړي بنگلاديش له دریو خواو هندوستان سره پوله لري. یو کوچنی برخه کې برما هیواد سره سم سرحد ده او سویلي برخه کې د هندوستان سمندر سره پوله لري. بنگلاديش د خاورې پر بنسټ کوچنی هیواد دی. د بنگلاديش پراخوالی یوازې 150,000 کیلومتره مربع دی او افغانستان د بنگلاديش 3 برابره لوی دی. د پراخوالي پر بنسټ بنگلاديش نړۍ کې 92م هیواد حساب شوی. د بنگلاديش وګړي ډیر دي. دغه هیواد 101 میلیونه وګړي لري چې په قومي ډول 98% بنګالیان دي او همدا ډول د بنگلاديش اوغوست اکثریت یا 90% وګړي مسلمانان او د هیواد رسمي دین یې هم اسلام دی. سیاست او د حکومت ډول یې شیخ مجیب الرحمن د بنگلاديش بنسټګر دی او دته د ملت بابا لقب ورکړل شوی دی. د له پاکستانه د بنگلاديش خپلواکي اخیستې او دغه هیواد لومړنی ولسمشر هم و. محمد عبدالحمید د بنگلاديش اوسنی ولسمشر دی. دغه هیواد د حکومت ډول ولسمشریز دی چې د ولسمشر ترڅنګ د لومړي وزیر څوکۍ هم شتون لري. له 1990م زیږدیز کال راهیسې بنگلاديش کې 2 ګوندیز سیاسي سیستم دی او یوازې 2 ستر ګوندونه دي چې واک ته د رسیدو لپاره سره سیاسي مبارزه کوي او ټاکنو کې نمایندان وړاندې کوي. پوځي وړتیاوې د بنگلاديش پوځ په 1901 کال کې جوړ شوی دی. دغه پوځ له پاکستان سره سخت جګړې کړي چې په پایله کې بنگلاديش خپلواک شو. بنگلاديش اوس مهال څه د پاس 1.5 لک وسلوال پوځ لري. د بنگلاديش په اړه 15 په زړه پورې خبرې. نړۍ کې بنگلاديش هغه هیواد دی چې د خپلې بنګالۍ ژبې لپاره یې خپل د پاکستان پر وړاندې پر جګړې لاس پورې کړ او په پایله کې یې ځان خپلواک هیواد کړ. دویم، بنگلاديش نړۍ کې د مسلمانانو 4م تر ټولو ستر هیواد دی. د بنگلاديش پلازمینه ډاکا کې ډیر شمېر جوماتونه شتون لري او په همدې بنسټ ورته د جوماتونو ښار یا د سیټي اف ماسک هم وایي. دریم، بنگلاديش نړۍ کې 8مه شمېره تر ټولو ډیر وګړي لرونکی هیواد دی. نړۍ ته 3 سلنه چای بنگلاديش ورکوي او 4 میلیونه وګړي یې د چایو په صنعت کې بوخت دي. څلورم، دغه هیواد کې طبي پیښې ډېرې رامنځته کیږي. نږدې 90% تاریخي زړې ودانۍ یې د طوفانونو او بارانونو له امله ویجاړې شوي دي. پنځم، د نړۍ د نورو سیمو خلاف بنگلاديش د کال 6 موسمونه لري. له پسرلي، اوړي، خزان او ژمي وراخوا 2 نور موسمونه هم لري.